السلام علیکم. زه یم نورالبصر تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي. زمونږ د دورشل ډیجیټل ټي وي یوه برخه متلونه هم دي. په دې متلونو کې مونږ د اوسني دور چې کوم ځوانان هلکان دي په هغه ځوانانو کې د متل هغه مینه او هغه اهمیت ګورو. زمونږ د دې پروګرام ملګری چې دی ملګرتیا چې څوک زمونږ سره کوي مهران زمونږ د دې پروګرام ملګری دی. مهران په خیر رالی ستړی مشي او دا پروګرام به ته مخکې چلی او دا ستا پروګرام دی خو ستا د متل سره مینه او ملګرو سره سلام دعا هم وکړه. ډیره مننه بصر صاحب، شکریه ستاسو د دعوت ورکولو. زمونږ چونکې مدعا په متلونو باندې ده نو موږ په دې باندې وخت تر وخته د متل په اهمیت باندې او د هغې په مطلبونو باندې خبرې اترې کوو او د خپل خیالاتو اظهار به هم پکې کوو او دا به هم ګورو چې دا متل د پښتون معاشرې ته راغو څنګه، د دې شاته پس منظر یې څه دي او د دې اثر څه کېدلی شي. هسې مهران زه یو پوښتنه کومه، ستاسو اوسنی کوم جنریشن چې دی کوم ځوانان چې دي په هغې کې بیا ستا د متل طرف ته څنګه مینه پیدا شوه؟ غزل هم و، ټپه هم وه، چاربیت هم وه، نیمکۍ هم وه او بیا زه چې ستا عمر ته ګورم او بیا د متل وزن ته ګورم او په پښتو کې بیا د متل اهمیت ته ګورم نو دا شوق په دې عمر کې څنګه وشو؟ دا خو بصر صاحب اصل کې دې کې زما خپل څه کمال نشته دی، خو دا د صحبت اثر دی. زه به دا ووایم ځکه چې اصل کې زه چې کله هم په کور باندې یم نو زما عموما دا یي چې زیات خلک وي یا په کور کې دننه وي نو او یا د کور نه بهر وي، مشرانو سره یې هغه شانتې ربط نه وي. زما واسطه هم مشرانو سره زه خپل نیکه سره او یا په کلي کې چې کوم مشر وي هغوی سره زه د هغوی خبرې چې اورم نو ډېر خوند راته راکوي ځکه چې هغه په تجرباتو باندې منحصر. مهران ډېره ښکلې خبره وکړه. د مشرانو نه چې کومه زده کړه کېږي دا زمونږ مکتبونه دي، دا زمونږ مدرسې دي. مهران طرف ته راځم. مهران چې لاس مات شي غاړې له راځي، دا متل به تاسو اورېدلی وي. د دې پس منظر تا ته څه ښکاري؟ بصر صاحب ډېر ښکلی متل دی دا، خو اصل کې دا متل عامو خلکو ته زموږ پښتنو ته ډېر یو عام متل لګي خو اصل کې د دې مطلب ډېر ژور دی او څنګه چې ما وویلي چې لکه مطلب د مطلب چې کوم دی نو هغه متل نه متل جوړوي. نو اصل کې څنګه چې تاسو کتلی شئ د یو انسان لاس رنځور شي یا مات شي نو هغه ته ډاکټران، حکیمان یا پوهان چې کوم دي هغه لاس په پټۍ باندې وتړي یا چې کوم دی نو غاړې ته یو کپړه ور واچوي ګریوان ته یا سینې ته، کوم چې د وجود ډېر یو اهم ځای دی انسان ته. تاسو په کتلي چې کله هم انسان خپل یو دوست او احباب وي د هغه یا کم کس هم چې هغه د هغه زړه ته ډېر نږدې وي نو غاړه ورته ورکوي په ملاقات کې. نو د هغه د دې شیز عکاسي ده چې لکه د هغه قدرمندۍ او هغه ته د هغه شیز اظهار کولو، د مینې اظهار کولو، دا د هغې یو عکاسي ده ځکه یې سینې ته رانږدې کوي. نو د دې شیز دغه داسې دی چې لکه کله هم انسان دغه شي لاس یې مات شي نو ګریوان ته راشي. دا ګریوان د انسان د جسم د ټولو نه انسان ته خوږ ځای دی. نو د دې مثال داسې دی چې لکه کله هم انسان لکه تاسو به کتلي چې بچی په ژړا شي یا د دنیا نه بیزاره شي په خبره باندې، په وړه خبره باندې هغه چا لځي؟ مور لځي، مور له راځي، د مور غاړې لځي. نو د دې لکه دا دغه دی چې اکثر په نور کانټیکسټ کې که تاسو وګورئ نو فار ایگزامپل که چېرته یو انساني او په دنیا کې ډغرې ډېرې وخوري، فیلیر سم نه وکړي او ډېر ریګریټس یې ورته د دنیا نه بیزاره شي نو عمده دوست او احبابي، عمده رشته داري کوم چې په ده باندې زړه خوږوي او دغه خوږوي عمدغه خلک یې عموما دا خلک یې په کار راځي. نو ډېر مزېدار، ډېر ښکلی مهران، ډېره ښکلې خبره وکړه. د معاشرې نه چې ستړی ستومانه سړی راشي نو هغه چاله راشي چې کومه غاړه
هغه ته انتظار کوي، هغه که د مور غېږه ده، هغه که د پلار غېږه ده. نو مهران ستا ډېره ډېره مننه، شکریه. راتلونکي پروګرام پورې مو مهران له اجازت راکوي. انشاءالله د نوي متل سره به راځو. د خدای په امان.